بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ترتيبا پنځنوي دي او نزولا اتیشته د البروج نرست نازل دي مخکې اثبات د رسالت او تسلی و دلته اثبات د توحید دي مخکې ویلې اذا فرغت فانصب فاذا فرغت فانصب ودلته تشدید په تبلیغ د توحید د سورۃ خلاصہ درې دلایل نقلی عقلی وحی تخویف منکرین له او بشارت مؤمنین له د سورۃ امتیازات خاص نعمتونه او د الله حکیمیت او دای ذکر کړی دی چې انسان الله ټول حیواناتو کې خاصه پیدا کړی دی مقصد د سورۃ قیمت الانسان وشرفه بدینه انسان چې قیمتي کیږي او عزتمن کیږي د په دین باندې وسفوله وحوانه بالتخلیه عنه او انسان چې ذلیل کیږي او اسفل السافلین لذین نو دا چې کله دین پکې نه دیو جن الله هغه زین باندې قسم کړي چې هغه اماکن د نزول د وحی دی او زمون مشایخ وي مقصد اثبات د توحید دی او تشریع ده سورۃ کې یو څو خبرو ته معنی ته لږه توجه وکړئ تین د انځر بوټي ته وایي دا ډېر قیمتي بوټی دی زیتون د خونه بوټي ته وایي دا ډېر قیمتي دی طور سینین خسته غر ته وایي هذا البلد الامین د امن کله دا ټول عزتمن شي نه دي نو الله وایي والتین زما د قسمی په انځر والزیتون زما د قسمی په څه باندې په خونه باندې وطور سینین زما د قسمی په خسته شنغر وهذا البلد الامین زما د قسمی د امن مکی والا باندې نو دا قسم په دې مکی نو شوی دی دویم دا دی ذکر د تین دی مراد زید پیدایش د ابراهیم علیه السلام دی او ذکر د زیتون دی مراد زید پیدایش عیسی علیه السلام دی او ذکر د طور سینین مراد زید وحید رسول د موسی علیہ السلام او ذکر د هذا البلد الامین مراد زید وحید د نبی علیہ السلام نو معنا وکړي وتین قسم دی په زید پیدایش د ابراهیم او قسم دی په زید پیدایش د عیسی او قسم دی په زید وحید د موسی او د محمد رسول الله او چا دا ویل دي چې ذکر د دې چیزونو ده او مراد ته انبیا دي په ابراهیم او په عیسی او په موسی او په محمد رسول الله باندې قسم په اوله باندې ډیره غوړه ده قسم دې په انذر او زيتون قسم دې په خونه باندې او قسم دې په شنغر او قسم دې په دې کلی د مکه چې د امن والا ده جواب ده او دغه یو قسم نقلی دلایل شو دا عقلی دلیلم لقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړی دی انسان په احسن تقویم په ډیر ښه اندازه کې انسان په ډیر ښه اندازه کې برابر مخې وګوره پلی وګوره وږي وګوره سترګې وګوره یو بادشاہ منصور نومې دی هغه یو سړی راغی وته ویلې ما خزه ته ویلې دي کته د سپومې او د نور نه خستانې نو ته په ما په دریو کارو طلاق ولې نه راځم کړ ټول ته ویلې چې دغه د خزه په طلاق کړه یو عالم ناسو هغه ته وی خزه طلاق کړه کنه څنګه څلوي هغه وی چې خزه نه طلاق ولی وی الله وی چې لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم انسان د نور او سپومې نن قد قامت کې الله ښه پیدا کړی سړی خوشاله شو وایي خدای چې خزرانه طلاق نشو یقینا پیدا کړی مې د انسان فی احسن تقویم په ډېره ښه اندازه کې بیا واپس کوو دی لاندې د لاندونه جهنم کې بعضې علما وایي دا د کافر انسان حال دی مؤمن داسې نه کېږي الا الذین مگر هغه خلک چې ایمان یې راوړی عمل یې کړی د شریعت برابر دی له دی اجرون جنتنا غیر ممنون نبی ختمیدون کی یا ثوابونه چې نه به ختمیږي
فما یکذبک نو څه شی دی چې دروغجن یې ګرځولی بعدو وروسته د پیدایش د انسان نه بالدین په قیامت باندې آیا نه دی الله باحکم الحاکمین ډېر فیصله کوونکی د هرو فیصله کوونکو نه حدیث کې دي 3 دی ولست اخر کې ویوه بلا وربنا وانا على ذلك من الشاهدين يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن